جینکیانې یا ښځې د کوروالي پر مهال ولې چیغې وهي؟ سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو دمخه باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، جینکیانې یا ښځې ولې د کوروالي پر مهال چیغې وهي؟ د دې خو دوه غټې وجې دي چې دواړه به درته په دې ویډیو کې بیان کړم. دوستانو، ویډیو راسره تر پایه وګورئ ترڅو په مقصد باندې ښه پوه شئ او پوره معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو، ځینې جینکیانې یا ځینې ښځې دي هغه د کوروالي پر مهال چیغې وهي. کیدای شي تاسو په فلمونو کې هم لیدلي وي او یا که چېرته خپله وادونه لرئ کیدای شي تاسو جینکیان یا دغه کار کوي یا نه، خو ځینې ښځې دا عادت لري. خو دا چې ولې دغه کار کوي د دې خو دوه وجې دي. اوله وجه یې دا ده چې د کوروالي پر مهال د شوق مرحله کله چې راشي نو هغه بیا یوه داسې مرحله ده چې د لیونتوب مرحله ده. په دې کې بیا نه ښځه او نه هم سړی په خپل کنټرول کې وي او په خپل ځان باندې سم نه پوهېږي. د دوی څخه بې اختیاره یا د خپل کنټرول پرته د خولې څخه زګیروي او چیغې ووځي او دوی چیغې وهي چې دغه چیغې د دوی د اختیار پرته دي، یعنې دوی په خپل خوښه باندې دغه چیغې نه وهي. او دوهمې چیغې چې دي هغه بیا د شوق چیغې دي. هغه د دې لپاره دي کله چې سړی یا هم جینۍ په ډېره جوش کې ورشي او ډېر په خوند کې ورشي او دوی زیات خوند اخلي نو په دې وخت کې دوی د خپل شوق نه چیغې وباسي. دا د دې لپاره دوی دغه چیغې وباسي چې له یوې خوا خو دوی په خپل شوق راغلي وي او له بلې خوا د دې لپاره دغه چیغې وباسي ترڅو خاوند یې هم خوند واخلي. دوستانو، دا ډاکټران او ساینسپوهان دا وایي چې کله چې کوروالۍ کېږي او ښځه د سړي هغه د خوند مرحله ګوري، کله چې سړی د کوروالي څخه خوند اخلي او ښځه دی ګوري چې اوس زما خاوند له ما څخه خوند اخلي، نو ساینسپوهان دا وایي چې ښځه د دغې مرحلې نه هم ډېر زیات خوند اخلي. او بله دا چې همداسې سړی که سړی خپله ښځه ګوري چې ښځه اوس د کوروالي څخه خوند اخلي او په جوش کې راغلې ده نو سړي ته هم دغه مرحله ډېره زیاته خوند ورکوي. نو د دې لپاره هم دوی چیغې وهي، یعنې دا دوهم غټ لامل شو. نو دوستانو، که چېرته ښځه د کوروالي پر مهال چیغې وهي دا کومه ستونزه نه ده، یعنې دا نه د کوم مشکل دي او نه کوم بل څه دي، دا د همدې شوق دپاره دي. خو یوه خبره باید ضرور وکړم، هغه دا چې کیدای شي ځینې ښځې چیغې د دې لپاره ووهي چې دوی تاسو خوږ کړئ او درد وکړي، هغه بیا ځان ته او بېلې چیغې دي او په هغې باندې بیا تاسو پوهېږئ او د هغې فرق کولی شئ. دوستانو، امید لرم چې تاسو د ویډیو څخه غلط مقصد وانخلئ. ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.